څو خبرونه واورئ. ښاغلي عمران خان ویلي دي چې په آینده یوه میاشت کې به موږ یوه لویه خوشخبري پاکستاني ولس ته ورکړو. هغه ویلي وو چې په نوره دنیا کې پټرول به 500-400 روپۍ وي، خو په پاکستان کې به دا پټرول 200 روپۍ ته یو لیټر ورسیږي. د ده په دې خوشخبري باندې او د ده په دې نوې پالیسي باندې او د نیا پاکستان په دې ښایسته خبره وفاقي وزیر او شیخ رشید هم ډېر مبارکیانې ویلې دي او هغه ویلي دي چې انشاءالله چې موږ به له نورې دنیا څخه هر څه ارزان خرڅوو.